سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په دې ویډیو کې تاسو سره د هغه وختونو په اړه معلومات شریکوم په کومو وختونو کې چې د ښځې شوق راپورته کیږي او د هغې کوروالي ته زړه کیږي. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. اول، کله چې میړه په مینه ښځې ته سوغات یا تحفه ورکړي، ښځه پرې ډېره خوشحالیږي او له خاوند نه قربانیږي او په دغه وخت کې ډېر په مینه کوروالی کوي. دویم، کله چې ډېر وخت کوروالی نه وي شوی، یعنې خاوند مسافر وي یا بله کومه وجه وي او خاوند یې له کوره بهر وي او خاوند یې چې کله کور ته راشي نو ښځه ډېره ناقراره وي او په دغه وخت کې غواړي چې کوروالی وکړي. دریم، کله چې ډېر ګرم او قوي خوراک وکړي نو بیا هم میرمن ډېره ګرمیږي او کوروالي ته یې زړه کیږي چې په دغه وخت کې هم باید موقع له لاسه ورنه کړئ. څلورم، د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته کله چې میرمن غسل وکړي او د کوروالي وړ شي نو په دغه وخت کې هم کوروالي ته ډېر زړه کیږي. پنځم، کله چې ناروغه وي او له ناروغۍ نه ښه شي نو دې وخت کې هم غواړي چې کوروالی ورسره وشي ځکه چې دغه وخت کې هم د ښځې کوروالي ته ډېر زړه کیږي. شپږم، کله چې طبیعت جوړ وي او خاندي خوشحاله وي ټوکې ټقالې کوي نو دغه هم ږېر ښه وخت وي او باید دغسې موقع له لاسه ورنه کړئ. اووم، کله چې خاوند د ښځې غوښتنې په مینه ومني نو ښځه هم بیا د خاوند هرې غوښتنې ته غاړه ږدي او ډېره مینه ورسره کوي نو په دغه وخت کې هم باید موقع له لاسه ورنه کړي او ښځې سره کوروالی وکړل شي. اتم، له واده وروسته چې کله جنسي اړیکو سره ښځه بلده شي نو بیا هر وخت ډېر په مینه کوروالی کوي. نهم، د سپرلي موسم کې هم طبیعت بیخي برابر وي او د ښځې زړه کیږي ځکه چې د سپرلي موسم کې هر څه تازه تازه وي نو د انسان زړه هم تازه وي او په دغه وخت کې غواړي چې کوروالی ورسره وشي. دوستانو، په دې 9 وختونو کې د ښځې شوق ډېر کوروالي ته راوچتېږي نو باید دې وختونو کې ورسره ضرور کوروالی وکړل شي. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پای وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.